بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان ریاضت په بیان د عبادت یعنی د ستړي سره عبادت کول. شاید زلوی دغه څه په تیر شي. گر همه خواهی که گردی سر بلند ای پسر بر خود در راحت ببند هر که بر بست او در راحت تمام باز شد بروی در دارالسلام. غیر حق را هر که خواند ای پسر کیست در عالم ازو گمراه تر. ای برادر ترک عز و جاه کن خویش را شایسته درگاه کن. عز و جاهت سر بپستی می کشد مرد را بر تن پرستی می کشد. په بیان د ځان ستړیولی شي د عبادت په وخت. گر همه خواهی که غوړی که گردی چې شی سربلند چیک سرولا یعنی عزتمن. ای پسر ای زیا بر خود په خپل ځان در راحت دروازه د راحت به بند کا راحت مخوشوا ځان ستړیوا. هر که بر بست او هر چا چې وتړله در راحت تمام. هر که بربست او در راحت تمام چا چې وتړله بربست وتړله در راحت دروازه د راحت تمام مکمله. چا چې وتړله په ځون دروازه د راحت مکمله یعنی چې راحت وخستل راحت پسندی پریشله ځون ستړیای په عبادت شه باز شد خلاص اشلا بروی خلاص اشلا په د بندې در دارالسلام دروازه د جنت. دارالسلام زوی د سلامتیه کیر د سلامتیه کیر د سلامتیه جنت. سلامت دارالسلام یې ځکه بلی دا د جنت د نومې څخه یو نوم ده چې په داسې سلامتیا ده په داسې نه بیماري شته په داسې نه تکلیف ته نه ګیله شته چې څه د زړه غواړي هغه نعمتونه غون پسې موجود دي. چا چې په خپل ځون دروازه د راحت وتړله دته خلاص اشله دروازه د جنت. غیر حق را به د الله نه هر که سیک چې خواند ای پسر سیک چې بیلی ای زیا سیک چې بغیر د خدای پاک نه بل سیک بیلی یعنی دعا د بل چانه کوي. خواهد کیما خواهد غیر حق خواند دا خواهد دی غیر درنو پوزوی هدو غیر حق را هر که خواهد ای پسر شا خواهد اغمانوا بیتو کن و دا مول شه خواند دی. غیر حق را هر که غیر د خدای تعالی نه هر سیک چې خواند بیلی ای پسر ای زیا کیست منا سیکتا در عالم په دنیا شه ازو د دنا گمراه تر زیود گمراه. و دا تو ول چې شي دغه یعنی چې خواهد یو یې غیر حق را هر که خواهد ای پسر به دغه معنا شي چې بغیر د خدای تعالی نه هر سیک چې غوړي ایزیا یعنی مقصود مراد یې الله نوی غیر الله یې مقصد وی. غیر الله دنیا شه چې سمرا خوشی نعمتونه دي ازون ته مقصود وګرځي خدای پاک ته اوسو نه یعنی غیر الله مرادینه دی د الله نه ما سوا چې سمرا اشیاء دي دغه ته غیر الله وی دای مرادینه دغه شون سي بیا وی چې سیک ته په عالم شه د نزیود گمراه. خواهد زدل خپل کې تو بشه خواهد لیکن تو سے خوانات یا اسرا لیکیے دا ہے دل بن خالی نون دل لکھے واسو پنا ایک نسخہ میں خواهد ہے. اے برادر اے اوریرا ترک عز و جاه کن ترک منا پرشدل اے اوریرا پرشدل د عزت و د مرتبه وکا عزت و مرتبه پسې ماسا مطلب یا خویش را زون لرا خویش را خپل زون لرا شایسته درگاه کن شایسته لایک د دربار
جوړ کا اچا د دربار زون لرا لایق د دربار د الله تعالی جوړ کا عز و جاهت سر به پستی میں کشد عزت و مرتبه سر پستی طرف تا یعنی پستی لونده تویی بلندی پوس و پستی لونده عزت و مرتبه سر لونده طرف تر سکایی یعنی تو خو عزتمند و یغو وشه فرض کرو عزتمند و مرتبه د مندا کړه به دغه سړی نه سرکشي کېږي د خدای تعالی د نعمت نه شکرې زنه کېږي مرتبه دای چې دای بیا د خدای تعالی د ناراضګي طرف ته سبب وګرځي مر تورا خاص ته تولرا و دغه عزت و مرتبه چې دو دا تولرا مر تورا تولرا برتن پرستی میں کشاد تو تن پرستی تا در سکای تن پرستی یعنی تن بدن توی زون چې تو تا زون کښلا لیدر شي خود پسندی او توی چې زون تو شګانه و تن پرستی او توی